بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله علی النبی الکریم. محترم ملګرو، د قربانۍ فضایلو سره سره د دې مسائل ډیر مهم دي ترڅو دا مسائل په خان دا سره یاد شي. تاسو ته منبرونو باندې علما کرامو، امامانو، حضراتو د قربانۍ ډیر فضایل ذکر کړي او ما دا خو ګڼل چې تاسو ته د دې متعلق څه مسائل ذکر کو. مطلب کم څاروي باندې قرباني جایز ده، کم ناجایز ده، کم څاروي کې عیب په دې باندې قرباني صحیح کیږي نه صحیح کیږي. موږ دا خو ګڼل چې دې مسائل بیان شي. اوس زمانه کې دې ته ډېر زیات ضرورت پیږي تر څو دا زموږ عوام ورونه ملګري دوستان د دې زموږ د فیسبوک د پاڼې نه په ښه انداز سره فایده اوچته کړي. نن درس کې مختصر انداز کې دا خبره ذکر کوو چې کوم څاروی چې داسې ګوډي چې د حلالولو ځای ته نشي تللی نو د داسې څاروي قرباني ناجایزه ده، صحیح نه ده. همدارنګه کوم څاروی چې په یو خپه باندې داسې ګوډي چې درې خپې لګولی شي خو دا ګوډه خپه نشي لګولی، یا دا ګوډه خپه لګولی شي خو د جسم وزن ورباندې نشي برداشت کولی، نو د داسې څاروي قرباني هم ناجایزه ده، صحیح نه ده. او که چېرته داسې و چې دا خپه په ځمکه باندې لګولی شي، کومه چې ګوډه خپه ده او د جسم وزن هم ورباندې برداشت کولی شي، خو صرف ده ته په تللو کې مشکل دی، مطلب تللو کې په مزل کې ګوډ ګوډ رواني، نو بیا د داسې څاروي قرباني جایز ده، صحیح ده. او که چېرته داسې و چې یو چا روغ څاروی اخیستی و خو یو څو ورځې پس د ده سره دا ګوډ شو، داسې ګوډ شو چې قرباني ورباندې نه کېده، حکم یې دا دی چې دا سړی که چېرته صاحب نصاب و نو دا بل څاروی اخلي، مالداره و. او که غریب و، غریب باندې قرباني واجب نه ده، خو دا څاروی اخیستی و نو د لپاره د همدې ګوډ څاروي قرباني هم جایز ده، صحیح ده. بهرحال دا مختصره خبره نن درس کې اول درس چېرته څاروي کې دا عیب پیدا چې قرباني پې ناجایزه ده. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.